السلام علیکم د سکل سوړ یوټیوب چینل ټولو ملګرو ته هیله چې ټول ترک روغ یاست صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ ملګرو نن ته ښیمه چې موږ څنګه کولی شو چې ګیلري هیک کړو ګیلري د هیک درېیمه ویډیو ده مخکې موږ ګیلري هیک کوله د سیټینګ له طریقه اوس درته ښیمه چې موږ څنګه کولی شو چې ګیلري هیک کړو دغه نوې طریقه نو هیلهمند یم چې چینل سره سبسکرایب کړئ نورې ویډیوګانې موږ هم لرو د ګیلري هیک باندې نو چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو ته لایک ورکړئ تاسو یو لایک باندې هېڅ هم نه کېږي نو راځم په ویډیو شروع کوم ملګرو زه به تاسو ته اول نه وښیم چې څونه تصویران کتل کېږي ویډیوګانې کتل کېږي دا ټول لاګ دي صحیح ده زه لاګ اخیستی صحیح ده اوس ګورو چې زه ځمه مکس پلایر ته ګورم چې دا هم لاګ ده یو لاګ یې اخیستی کوډ یې ورکړی صحیح ده نو زه غواړم چې دا کوډ ور مات کړم خو څوک راباندې پوه نه شي کوډ په همدې حال باندې وي زه تصویران وګورم فیسبوک مسنجر ټول همدا طریقه ده راځم دغه یو هغه ده ویډیو پلایر ده موبایل خپل ویډیو پلایر لري دا باندې کلیک اخلم نو دا هم لاګ ده دې طریقه زه نسم کولی چې ویډیوګانې وګورم دلته راځم فایل منیجر ته نو دا باندې تل کلیک اخلم دا هم لاګ ده دې هم نشم کولی چې زه فایلونه وګورم نو څنګه کولی شم چې ګیلري ور هیک کړم نو په همدغه ویډیو کې طریقه شته ویډیو سره وګورئ نو تاسو به هر څه مخه لاړ شئ کروم براوزر ته ملګرو صحیح ده کروم براوزر ته زه راځم دلته به سرچ بار کې زه کومه لیکنه ته سکرین باندې ښکاري دا به واخلئ کروم براوزر کې به یې ولیکئ کوم موبایل ګیلري هیک کوئ نو هغه کروم براوزر کې به یې ولیکئ کروم براوزر کې به ولیکئ فایل بیا دغه سر په سر ټکي بیا به درې پیرې سلش علامه بیا به ولیکئ اس ډي کارت اس ډي کارت هم ولیکه ملګرو بیا به داسې په دې ګو باندې ورته کلیک واخلئ صحیح ده ملګرو ګو باندې ورته زه کلیک اخلم ملګرو تاسو ګورئ چې ټوله ډیټا ده موبایل هیک کول غواړئ ګیلري هیک کول غواړئ نو هغې باندې به ورته کلیک واخلئ دا څو تصویران ګورئ دې درته ښایم بیا هلته فایل منیجر نه درته ښایم صحیح ده ملګرو دغه تصویر باندې ورته زه کلیک اخلم ملګرو دا تصویر ده راځم دا بل تصویر درته ښایم دا وګورئ ملګرو دا بل تصویر ده دغه بل تصویر ده دا صورت یاسین ده دا هم بل تصویر ده صحیح ده ملګرو دا ټول درته موبایل ګیلري ور هیک کړی هغه موبایل کې دي صحیح ده نو اوس راځم دغه فولډر باندې ورته کلیک اخلم ګورم چې دې کې هم تصویران شته دا تصویران هم ګورو ملګرو دا وګورئ دا تصویر هم دا هم موجود ده ګوره ګیلري کوم ادرسونه چې تصویران ښکاري ګیلري هغه لاک ورته پروت ده زه نشم کولی چې هغه خلاص کړم نو دا تصویران تاسو وکتل صحیح ده ملګرو زه ترې وځم وتم ګورئ تاسو ملګرو چې ګیلري اوس هم کوډ ورته پروت ده حالا کې چې ما هغه کوډ هغه کتلي وو تصویران کتلي اوس راځم چې هغه تصویران چې موږ کروم براوزر کې وکتل دغه کې موجود دي دغه فایل کوډ یو زه خلاصومه تاسو ته وګورئ چې په واقعا توګه موږ هغه ګیلري ور هیک کړه اوس به راځو ملګرو دا وګورئ دا تصویران هغه زه خلاص کړم دا وګوره ملګرو دا تصویران هلته موجود ول دا تصویران مخکې موجود ول او دلته هم موجود دي نو په همدغه طریقې تاسو کولی شئ چې د یو چا ګیلري ور هیک کړئ او هغه به هېڅ پوه نه شي نو دغه ویډیو څخه هیلهمند یم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلی ویډیو مو خوښې وړ ګرځېدلی وي چینل د سره لازمي سبسکرایب کړئ داسې ښایسته خوندورې ویډیوګانو لپاره موږ هره ورځ داسې ښایسته خوندورې ویډیوګانې اپلوډ کوو تر بیا بل ویډیو ښه وخت ښه شي بیا الله مو مل شه